دوستانو د دې دنیا مثال بزرگان فرمایي د یو پل دی. تاسو ګورئ کله چې انسان پیدا سي نو زندگی را شروع سي راځه دا ورځ او شپې تیریږي منټ او سکند غنټې نه، خو فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې د اجل او نیټه پرس مرګ وي په اجل دی، مرګ پر وخت باندې مقرر دی، د وخت لپاره خپل ټاکلی وخت دی، عمر ته اعتبار نشته. نو کله چې هغه ټاکلی موده پر اسوله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بیا یو منټ او یو سکند هم نشاته کېږي نو ورسته کېږي. بیا ګواکې د دې پل هغه بل سر ته راورسېدلی دا مزل تا ته یې کړی دی، بس اوس بله نو که سمندر یې بولي دا ځمکه دا قبر په سمندر کې ورولوېدې، که بله دنیا بولي بله دنیا له ورلاست، یعنې دا دنیا د پل حیثیت لري. مطلبي خبره دا ده. نو داسې به تاسو چیرته مې عقلمند نه یې لیدلی چې د پل پر سر باندې هغه کور جوړ کړي. د دنیا کې لږ پلونه دي که ډېر؟ ته یې در اوسه پرېږدی څوک لیدلی دي چې د پل پر سر باندې خونه یا کور یا اوسېدلو ځای جوړ کړی؟ موږ تاسو یوازې کورم نه د ضرورت د هغه پروا نه کوي جوړ یې که دا دی پل نه دی لکه هغه پل، خو حیثیت یې د پل دی، دا ستا د ژوند زندګۍ. موږ پر دې ځای باندې دا بعضې کسان تاسو ګوري دا بعضې نه په 80 او 90% انسانانو تاسو ګوري هغه دلته پر دې پل د جنت په جوړولو په کوشش کې دي. د جنت آیا نو ته خپله سوچ وکړه چې د آخرت لپاره بیا ته څه کوې یا څه سوچ فکر دې کړی دی؟ ګر سره ستا په مزغو کې دا راګرځي چې تلل حتمي دي. دوستانو په ټوله دنیا کې د تور او د سپین، د کافر او د مسلمان، د انګریز او د ملحد او د زنديق او د هندو او د سیک او د مسلمان پر دې یوه خبره اتفاق دی، بله پر یوه خبره اتفاق نشته. هر څوک څونه چې خلک یې هغونې رایې، هغونې فکرونه، هغونې سوچونه، هغونې خبرې، لیکن دا اتفاق ده چې ولاړ والله کسې مرګ دله راتلونکی دی. یوازې یو مسلمان دی ولله الحمد چې هغه مري نه، مرګ دا نه دی چې ته ختم شوې واښه وې ورژېدې، نه د دې ژوند د یو بل اعلی ژوند ته خدای نه کرده که دې بد عمل کړي و یو در دې و بدتر حال در باندې راځي. پر دې زموږ ایمان دی، پر دې زموږ یقین دی، دا موږ منو او په دې مې ایمان راوړی دی. همدغه د اسلام او د ایمان اصولي بنیاد دی. دا یوه خبره سورونو، دا یوه خبره د خو یو کتاب خبرې پکې نغښتې دي، نور سوچ فکر تاسو په خپله پر وکړئ. دغه شانتې د بزرګانو یوه بل خبره هغه وایي وایي ای کاش ارمان چې لکه څنګه چې د مرګ وروسته د مرده او د مړي وکټ ته وژه ورکول خلک د سنت بخښنه غواړم د ثواب کار ګڼي، ښه کار یې ګڼي. نه تاسو یې ایسته کړئ زه وژه ورکوم، بل وي ته ایسته کړئ بل ایسته سي بیا بل وژه ورکړي. د مړي کټ ته تاسو څه شوئ؟ جنازې کټ ته څه تاسو ورته وایاست؟ ارمان د دې مړي نه خو ژوندی په والله چې بالا دی، قسم په الله بالا دی. د ړوند او د سترګور په سترګو لیدونکي فرق شته که نشته؟ خدای په قسم چې بالا دی چې هر څوک مړي که ژوندی مړي او ژوندي سره برابر دي. خو به هر حال دلته د دنیا په لحاظ د ثواب په لحاظ باندې ثواب په دواړو کې الله پاک انسان ته دی. کاش چې انسانانو دغه اسره و بل ته یو نفع و بل ته رسول، د هغو یو جټکا هغه ته ورکول، مثال هغو ته یو نفع و فایده ورسول، کاش کې د هغو وکټ ته پښه وژه ورکول هم د ثواب کار ګڼلی نو څونه به خبره شوی. درېیمه خبره بزرګان فرمایي دا مسایل، د تکلیفونه، مشکلات د په سوچ او په ژړا باندې نه ایسته کېږي. د دې د ایسته کولو لاره، د دې څه د خلاصون لاره کوشش او استغفار الله ته رجوع ده او دعا ده. والله چې په بالښت باندې 50 وشت کې تویږي هېڅ پیدا نه درته کوي، خو چې کوشش وکړي، همت وکړي، استغفار الله ته رجوع دعا وکړي نو بیا به ته خپلو سترګو ووینې. سر خو م په خلاص په دې څو خبرو، بلکې دا خبره هم بزرګان کوي
وایي د پریشانه کېدلو د وجې د نن مشکل هم ته نسې حل کولی. دا د نن ورځې مشکل په ژړا باندې ته نسې ایسته کولی، نه د سبا مشکل ته په ایسته کولی سي. هېڅ څونه وژاړې سبا به هم دغه مشکل سره ته لاس وګرېوانې. خو لیکن حال دا دی چې دغه پریشاني، دغه ژړا، دغه ستا مثال کوشش نه کول، استغفار او دعا، الله ته رجوع نه کول، دا د دې سبب کېږي چې دا د نون سکون دې هم درڅه وتښتوي. په دنیا کې به ستړیا ضرور وي، خو له دې ستړیا سره که ته کوشش وکړې، هڅه وکړې، تا ته به سکون هم میلاوي، ته به خوشحاله وي، په ستړیا کې به خوشحاله وي.